ګورئ تاسو سره مثال په تور یو پیج دی زه به هماغه پیج ایډیټ کړم خوښ هم ده ای ته به لاړ شم HTML کلاس براوارم او دې نه براوارم سایټ دې دا چې دا سایټ تاسو وزټ کړئ ډبل کلیک سره نو تاسو سره دا اوپن کیږي اوس دلته یو بله خبره ده یاره یو کس وایي چې داسې نشي کېدی چې زه دلته یو بټن راوړم یو ایمیج راوړم او هغې ته یو لینک ورکړم لکه ګورئ تاسو په دې کې وګورئ تاسو سره به یو ایمیج وي چې هغې به لینک راوستی لکه یو ایمیج صحیح ده هغې یو لینک اغستی صحیح ده چې ورنږدې شي او هغه چې کوم ځای کې تاسو اوس په یاهو کې یا بل ځای کې رجسټر کېږئ فیسبوک کې رجسټر کېږئ درته وایي کلیک هیر هغه یو عکس وي که نه دا کړی نو تاسو ته وایي کلیک هیر یا فیسبوک هغه وړوکی عکس دی چې کله فیسبوک تاسو لایک کوئ هغه وړوکی عکس باندې کلیک کوئ هغسې یو پکچر یې راوړئ نو تاسو سره دلته په دې کې خو پکچر نشته که نه زه به یې راوالم د سی ډرایو نه test देखिए मां सारा image कंट्रोल सी बया دا نه بعد کی ډرایو ته راشي HTML کلاس او په دې کې کنټرول می سره پیسټ زه غواړم چې دا راشي ساين اپ زه شیر راشي ساين اپ نو تاسو دې ساين اپ ته وګورئ دا ساين اپ موږ سره کوم ټایپ ایمیج دی دا موږ سره گیف دی صحیح ده کنه نو دې نوٹ پیډ ته راشي کوم ځای کې تاسو غواړئ زه غواړم دا دې پیج په دې خط نه روسته دلته سبا کوم نه څنګه بیسټ دا خط د خط ختم شو کنه دا د باور کوي img space src is equal to quotation څه شو sign up to dot gif صحیح ده دا ترا شي ریفرش وګله خو به نه کیږي دا خو لینک کې موږ نه راوستي صحیح ده نو چې لینک کې راولې ختمه گئی ورکه اوپن ټیگ h hypertext reference is equal to quotation چې په دې ایمیج کله سو کلیک وکړي کم پیج ته راشي صحیح ده ځم design.html ته راشي design.html quotation close اوس دلته خط تاسو لیکي چې په دې سو کلیک وکړه تاسو په خط نه لیکي دي کې به ایمیج راوړي img space src is equal to quotation come image sign up to dot jpg او slash a بدلې نو نو د خط په ځای موږ پکې شي راوړو ایمیج هم پکې راوړو نو دلته تاسو ریفرش کړئ دا نو اوس څه مسله ده نو موږ بالکل گیف صحیح ده نو ګورئ اوس چې کله ورنږدې شي هغه لینک دی خو چې لینک دی کوم پیج ته وځي design.html ته کلیک صحیح شو بیرته به دې کلیک کا شاته ځي اکثر خلکو دا نیویګیشن بار هم د ایمیج نه جوړ کړي شي نه جوړ کړي ایمیج نه زه به راشم دا نیویګیشن بار به ختم کړم او تاسو ته به د ایمیج نه جوړ کړم دا دی که نه ګورئ دا سرویسز مرویسز دا ټول تاسو څنګه کوي ختم صحیح ده کنه اوس بس څه کوئ تاسو کومه طریقه ده کوم طریقې کار دی چې تاسو باید دا وکړئ هوم اباوټ دا د دې شی نو باید تاسو عکسونه پیدا کړئ شی پیدا کړئ عکسونه چې دې شي ما سره سی ډرایو لازم وین لازم www.php_test
بدې کې ګورې اوس ښه لاندې راځم دا شو صحیح ده هم شو ګورې ما سره ایمیج شته ښه زه رالمه تاسو ته ومې دا پکچر نیو شو black home contact news اما سیم ایمیج چې تاسو راوړی خبرې کنټرول سی ای html underscore class او کنټرول وی ور راغله کنه دله به زه کنټرول F2 سره ورکم هوم دله به ورکم کانټاکټس دله به ورکم کنټرول F2 سره صرف نیوز او بلاک صحیح ده کنه که زه سمپل راځم په همدې کې راوړم اوپن ټیګ img space src is equal to quotation څه شی راوړم home dot jpg نو راځي وکنه ها راځي وکنه ریفرش راځي jpg باندې وی دا بل شي یا به نوم غلط وي هم ته وګورئ دا هم چې jpg دی هم ملته څنګه لیکل دی img space src is equal to quotation panel علم دې کنه ایرر تم پان نور هم راغی خو په دې چې کلیک معنی سم نه کیږي لینک نشته تاسو وګوره دا ختم کړئ ورکه href upper text reference is equal to quotation کم پیج ته دلار شي design.html so دا quotation close بیا چې open tag img space src is equal to home.jpg quotation close /a بدل نه close so دا کنه او ریفرش ګورئ ورته چې دې کېږي دا اوس پکې about هم راوړي صحیح ده about پکې شته نشته پکې بلاک پکې راوړم شیپ کې راوړم بلاک دا یو لینک شو کنه open tag href is equal to quotation په دې بلاک چې کله سو کلیک وکړي چیرته راشي ډیزاین تاسو به بیا ورته پیج جوړ کړئ ښا .html close img space src is equal to quotation چیرته راشي کوم image blog.jpg کوم image ته راشي blog.jpg है ना देख ले का ब्लॉग पे देख ले का दे ब्लॉग पे सही है बलम पके غواړي چې راوړي design.html ما بارانه کوډ دی بچاره تاسو خاصه چې زه په دې کلیک وکم دا دغه ته راشي بل پیج ته راشي blog about ته راشي نو سبا کوم open tag href is equal to quotation سبا کوم about.html ور کوم کنه ځکه چې about پیج ما سره شته دی img space is equal to quotation کوم image غواړي contact.jpg पूरी कांटेक्ट माने क्लिक कर अबाउट करावे का वरे जमा सोकड़ा कम जाएगा मतलब अबाउट नंबर को बंद करे हां दाम लरे को ड्रीम नंबर नाम दाम मतलब दे दे सही हां यार दासी नشي کېده چې دا وایي چې دا هوم اباوت دا نیویګیشن بار له ګوډ کې راشي ګوره weight is equal to quotation 20 height is equal to quotation 20 ګوره کو 20 ना
50-50 کو زما مطلب و تاسو ته صرف سایز نو دلته ګوره ته وایې چې دا ویډ یې زیات کړم هایټ دی کم ویډ یې څومره کم سل صحیح ده د دې بل ته بس صرف دا کوډ څنګه کا کاپي کا داسې کنټرول سی سره صحیح ده او دې کې پیسټ صحیح شو ریورډ لیول برابر شو ځکه چې یو نور وای څنګه خداګه به څنګه جوړو مارکیو به څنګه جوړو زم چې ته مارکیو وګوره چې مارکیو جوړوي چیرته زم چې مارکیو لاړ شي د انټروډکشن نه پاس اوپن ټیک مارکیو به ولیکي دلته ورته ولیکي چې the first web application that I created for an organization in Pakistan by the name of International Security Laboratory. Control S او بیا ریفریش یاره لک سلو دی لاړ شي سبا کو scroll amount is equal to quotation 2 چې موس ورنم سټاپ دی شي ان موس over is equal to quotation start چې mouse ته لري کمپیوټر ته start شي and mouse out is equal to quotation start صحیح ده style is equal to quotation font dash family double dot Arial color double dot white background dash color double dot gray صحیح ده نور هدا سپر کوي چې مطلب ډیزاین څنګه کوي بس ما کوډ دې زما کوډونه بس کاپی اړ بس مطلب ځین کې کاپی اړ بس ما خپل ځای کې امپلیمنٹ کوي اوس ګدا سوال راشي چې یاره یو کس وایي چې دا د ښي خواته رواني نو څه به کوئ تاسو خو ساده کوډ دی که نه ګوره انګلیش خبرې دي که نه صرف به ورکوئ ډایرکشن is equal to quotation right direction is equal to quotation right پښتو لپاره پښتو هم داسې ده انګلیش دی خو نو هغه ته په دغه کې لیکي په یو بل دغه دی کې ویل एक्सार वेब डिजाइनर बनूँ या उनका से कोड एडिटर लगा बता स्टार्ट जब पख्तो क्लिक के पख्तो तलाशी इंग्लिश खबर ही देता हो रही कम से के जगवाड़ा में फॉर एग्जांपल जगवाड़ा में चियरा गदी दलता है सही था न दलता भाई तो संग रावड़ी अवल खुद तो गोरा introduction چې کوم دی introduction to site د دې سره به خوا کې open type پچې کې به ولیکي h4 کې /h4 د دې ترمنځ ولیکي پښتو سپیس باور کې end nbsp کارن بیا باور کې end nbsp کارن بیا باور کې انګلیش
یو دا به ورکړي بیا به ورکړي همدا کاپي کنټرول سی او دلته به ورته پیسټ کړي دلته به ورکړي انګلیش څه به ورکړي انګلیش دا دلته راغی که نه خو لینک نشته صحیح ده خو ته به دا څنګه کې دا به رایټ ته راولي چېرته به یې راولي رایټ ته نو رایټ ته به یې څنګه راولي ګوره الاین align is equal to quotation دا رائټ دراغه چې په پښتو سو کلیکو کې پښتو سایت ته لاړ شي انګلیش سو کلیک کې انګلیش اوس پښتو پیج ما بل جوړ کړی دی صحیح ده نو پښتو په شي کې راول لینک کې راوړه href is equal to quotation کوم پیج د پښتو ته جوړ کړی دی design.html مې ورته جوړ کړی دی صحیح ده دا پښتو پیج دی مثال در کوم کنه دلته به ورکړئ /a صحیح ده او انګلیش چې د انګلیش همدا دی او په کې href is equal to quotation site.html همدا صحیح ده کنه او دلته به د انګلیش نه وروسته بیرته لینک ورپسې ورکړو کنسپټ د خان نور داسې نه ده چې مثال پښتو باندې د کلیک کا پښتو سایټونو ته به ځي پیجونو ته به ځي ما لینک غلط ورکړی design.html مې غلط ورکړی ډیزاین ګوري ډیزاین صحیح ده پښتو ته به پښتو ته ورځي پښتو پیج به درته جوړ کړی همداسې سیم دا به سیواز کوي پښتو لپاره ګوره سیواز پښتو.html ډیزاین نه به بیرته بدل کړي څه شي ته پښتو.html ته سایټ به اوپن کړئ سایټ فایل چې کوم دی سایټ کې به هم لینک ورکړئ پښتو.html پورې ډیزاین دی که نه پښتو.html نو په دې کلیک کا دا د ویب سایټ لیاوټ دا د پښتو سایټ دی صحیح ده پښتو.html اوس هم د پښتو.html کې څه تغییرات راواله چې پته یې ولګي پښتو.html فایل کوم دی دا دی دلته تغییرات پکې دا راواله چې ولیکه چې ویب سایټ پښتو عین بعد بیا راشه خپل سایټ ته دا دی که نه زمونږ سایټ.html پښتو دلته راشه لږې ریفرش کړه پښتو باندې کلیک کړه ویب سایټ پښتو لیکنه خو به دې بیا پښتو وي که نه ټوله او انګلیش باندې کلیک کړه ګوره بیرته سایټ.html صحیح ده بس چې څه مشکل وي بیا باندې